السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو مای آل ویورز. انشاءالله نن به موږ وایو ټینسز چې ټینسز څه ته ویلی کېږي. ټینسز یې راغوستی د لیټینګ لینګویج نه. لیټینګ لینګویج ته په پښتو کې ویلی کېږي لاتیني زبان. د لاتیني زبان نه راغوستی دی ټیمپس. د ټیمپس نه بیا راغوستی دی ټینس. د ټینس مطلب دی په اردو کې وخت او په پښتو کې وخت. د دې ټینسز بیا ځان له درې شاخونه دي. پاکې پیلانی نمبر دی پریزنټ، دویم نمبر دی پاسټ، دریم نمبر دی فیوچر. پریزنټ ویلی کېږي موجوده زمانې ته، او پاسټ ویلی کېږي تیرې شوي زمانې ته، گذره ہوئی زمانې ته، او فیوچر ویلی کېږي را روانې زمانې ته، یعنی مستقبل زمانې ته ویلی کېږي فیوچر. د پریزنټ بیا ځان له څلور اقسام دي. د پاسټ بیا ځان له څلور اقسام دي. د فیوچر ځان له څلور اقسام دي. په دې کې پیلانی نمبر دی پریزنټ. پریزنټ ځان له څلور اقسام دي او کې نمبر 1 دی present indefinite tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. بیا د past ځان له څلور دي. past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. بیا د future د ځان له څلور دي. future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. نن یې موږ وویله د ټینسز څه ته ویلی کېږي. نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ پریزنټ ټینس وایو چې پریزنټ ټینس څه ته ویلی کېږي ښه په تفصیلي سره.